عرب به په دې لوڼو باندې ډېر خفه کېږي چې پیدا به شو ګرن ډېر به خفه کېږي اوس دا مرض په دې عربو کې نشته د ډېر حده پورې عرب د دې نه پاک دي دا اوس موږ کې ډېر دي دا اوس اخوا دا قیصه راغلې ده الله څه ناشنا خبره کړې ده څه وایي وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم الله چې کله ورته زیری ورکړی شي د لور مخې تور شي او د غوسې نه ډک شي زموږ د خلکو کې دي که نه دي خوشحالېږي چې لور دې شوې نه داسې به نه ما په خپل ځای نه زمونږ کلي ته چې زه تللی وم هلته زمونږ یو خپلو د هغه لور شوې وه موږ د هغوی کور ته ورغلو چې پروګرام کړی زه ورغلم زمونږ سره زمونږ ترور و الله دې وبښي اوس وفات شوی نو ما ورته ویل پلاني مبارک شي هغه سره بنګ بنګ وکړو خو نور یې څه ونه ویل ماته بیا زه راووتم ترور مې ځان سره روانه کړه کور ته یې ما ته وایي زوی ساده سړی دشمني ځان له ګورې که مبارک شي د هغه لور شوي نو ته ته مبارک شي نو مې دا دومره غټه خبره وي دا به په دې به چاله مبارکیانې نه ورکوي او دا خبره ما مخکې هم په دې باندې خبرې کړې چې زموږ خلکو کې دا شتي عادت اوس هم په ډېرو کې دی په لور باندې به مبارکي نه ورکوي که ځي نو سله به ځي مبارکي له خو نشي تللی چې ځي نو سله به ځي کم کې به ورسره شریک کېږي لاړ به شي غلی به کښېني او لکه مړی چې شوي بس د الله کارونه دي او صبر کوه او بس دا به وکړي الله څه ناشنا خبره کړې ده وهو کظیم غصې د غصې نه ډکي نو باز پکې څه کوي دې ښځې ته ووایي که د نن نه بعد دې لور راوړه د ده په دې عقل ماتم پکار دی که د نن نه بعد دې لور راوړه ما تاسو ته قصې ذکر کړې وه عربو کې دا مشهور شعر دی یوه ښځه وه ام حمزه د هغې لوڼه ډېرې وې بله بیا یې لور وشو نو ابو حمزه دې خفه شو ابو حمزه څه شو خفه شو او لاړ بهر بله خیمه لګېدلې وه په هغې کې پروت و د ښځې خواله نه راتو نو ښځې بیا یو څو شعرونه ویل ډېر ناشنا وی ما لأبي حمزة لا یأتینا ابو حمزه له څه چلی دلته نه راشي خوا کې کور کې وی پروت غضبان ألا نلد البنين غصه ده وی تاسو زامن نه راوړئ تالله ما ذاك في أيدينا فالله دې زموږ قسمي دا خبره زموږ په لاس کې خو نه ده موږ خو زموږ مثال خو د پټي دی چې څه پکې دا سړي کړي هغه به ابریږي زموږ په لاس کې څه کړي دې کې ډېره ښکلې اشاره وکړه چې ته غوسې چې زوی ولې نه راوړي ته نرشه دی زوی که که نه زوی سړی دې ورکول لور ورکول دا خو د الله کار دی نو دې به راولګي ښځه به وایي بیا بعضو دې عقل ته حیران شم نو اوس د هغې غریبې په دې کې څه کار دی چې خېټه کې دننه ماشوم جوړېږي د هغې پکې څه دخل شته څه جهالت ګوره کوم ځای ته دی وهو کظیم نو واوره رب العالمین څه خپل مخلوق په حال ښه پوهېږي يتوارى من القوم من سوء ما بشر به الله وی د قوم نه پټېږي چا ته مخامخ کېږي نه دغه زموږ حال دی د چا چې لور شي دوه درې ورځې کور ته نه راځي ولې یا ماما کرئ یا کاکا کرئ یا پلاني او د دې هلک مور چې کومه جاړي هغې ته خو موقع میلاو شي او ټول زور د انګور نه وباسي دا سپی راوړي دغه لوڼه راوړي دا سپی راوړي دغه لوڼه راوړي وایي ستاسو څو لوڼې دي وایي زما شپږ دي نو سپی راکړه وایي ته هم وایي تا ولې دا شپږ راوړي وایي زموږ په لاس کې خو نه وه د هغې په لاس کې ده
نو د هلک مور ته چې جاهله وي، زه دا جاهلانو خبرې کوم چې جاهلان یې کوم چې د هلک مور ته کوم موقع میلاو شي که نه، به دا مشرانې ښځې ګیر چاپېره ورته ناستي او د غم یو ماحول جوړي او هلک نه یې کور کې او بس دقه دا سپیره چې راغلې ده بس دقه لوڼه کېږي، دقه سپیره او دغه سپیره او دا خبرې دا ټولې جهالت خبرې. په دې زما یو بیان دی هغه به واورئ. لور د الله نعمت او د کور برکت، زما تفصیلي بیان دی، ما ټول هغه فضایل را جمع کړي چې دې باب کې والله که هغه بیان دی په صحیح معنو سره واورېدو که نه نو دقه به وایي چې یا الله ټولې لوڼه راکړه. لور دومره لوی نعمت دی او د پیغمبرانو لوڼې دي، اکثر زامن د ډېرو لږو دي، د اکثرو لوڼې دي. امام احمد بن حنبل رحمه الله چې کله به یې لور وشوه یا د چا به لور وشوه هغه به یې خواله ورغې مبارکۍ له به ته یې پلانیه مبارک شه مبارک شه، پیغمبران وی د جنکو پلاران دي. څومره ناشنا تسلي او خوشحالي ده. پلانیه مبارک شه، انبیا پیغمبران د چا پلاران دي؟ د جنکو پلاران دي. نو پیغمبر د دې نه منع کړې وه. د حدیث کې څو کارونه ذکر شو؟ شپږ، قیل وقال او د ډېرو سوالونو نه منع ده، د مال ضایع کولو نه، د منع کولو نه او د غوښتو نه د دې نه منع ده، د میاندو سره ظلم زیاتې بد اخلاقي کول دې نه منع ده، او لوڼه ژوندۍ ښخول د دې نه منع ده. په دې به اکتفا وکړو. باب ما یکره من قیل وقال. را روان درس کې به انشاءالله د باب نه شروع کوو، باب حفظ اللسان، د ژبې حفاظت کول. د دې به انشاءالله روان درس نه شروع کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. دا ډېر فایدهمند درسونه دي الحمدلله، ایماني درسونه دي، ایمان ورسره ډېرېږي. او بل دا چې سړي ته خپلې ډېرې کوتاهیانې هغه ښکاره شي او د معاشرې ورسره اصلاح کړي. نو الله دې په دې درسونو بیانونو کې برکت واچي او موږ له دې الله په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.